بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. په نننۍ ویډیو کې به د سکرین په باره کې یو خبره کوو. د سکرین سیټینګز به کوو. که تاسو خیال کړی اکثر لیپټاپ سړی استعمالوي او د څه ټایم دپاره دی د لیپټاپ کې څه کار ونه کړي، یا ماوس استعمال نه کړي، کیبورډ استعمال نه کړي، که تاسو خیال کړی سکرین څه شي آف شي د ځانه یو خاص ټایم بعد. اوس د دې سیټینګ به موږ څنګه کوو چې آیا دا سکرین دې څومره ټایم بعد څه کېږي آف کېږي. نو د هغې دپاره به موږ څه وکړو، ټولو نه اول به دلته راشئ سټارټ ته، او دلته سمپل ولیکئ پاور اینډ سلیپ سیټینګز. دا راغی، دا اوپن کئ. چې کله دا اوپن شي دلته اوس ګورئ سکرین په باره کې دا څه لیکلي دي on battery power turn off after 10 minutes. مطلب دا دی که ته لیپټاپ استعمالوې او چارجر دې ورته نه کنیکټ کړی، ټیک شو، مطلب په بیټرۍ باندې دی، نو ته غواړې چې یاره که په بیټرۍ زه کله لیپټاپ استعمالومه نو دا دې 10 منټه بعد سکرین آف کېږي. ټیک شو، دا ته چینج کولی هم شې. فرض که ما 5 منټس ته کو، زه یم چې زه یې په بیټرۍ استعمالومه او زه دا د 5 منټ دپاره دې کې څه کار ونه کړم نو سکرین دې اټومیټیکلي څه شي آف شي. ښه، بل پکې دی when plugged in turn off after 10 minutes. اوس زه یم که ما ورته چارجر کنیکټ کړلی، ټیک شو، اوس چارجر کنیکټ دی او زه پکې څه کار ونه کړم یو خاص ټایم دپاره، نو زه هغه سیټ کړم چې لیټ سپوز که په چارجر هم زه لګیا یم، مطلب لیپټاپ په چارجر باندې روان دی، چارجر ورته کنیکټ دی او زه پکې 5 منټ دپاره څه کار ونه کړم نو سکرین دې آف شي. نو داسې دې ځای نه تاسو پخپله ایډجسټ کولی شئ چې څومره ټایم هم تاسو سیټ کوئ. ټیک ده. ښه، بل موږ سره دی سلیپ. که تاسو خیال کړئ سلیپ موډ په لیپټاپ کې د څه دپاره وي، فرض که ته څه اهم کار کې مختلف ایپس دې کولاو کړلي، ورډ ډاکومنټس دې کولاو کړلي، پاور پوینټ کې لګیئ او ستا څه کار پېښ شو، نو اوس لیپټاپ ته څه کولی شي شټ ډاون کولی خو نه شي، ځکه چې تا څه کار کړی هر څه به څه شي ټول ایپس به کلوز شي. د هغې دپاره سلیپ موډ دی. مطلب چې دی لیپټاپ سلیپ موډ ته کې نو دی بند شي، ستا کوم ایپس چې اوپن دي هم هغه شانتې اوپن پاتې شي چې کله ته یې واپس لیپټاپ کولاو کړي، مطلب هغه ایپس به کلوز کېږي. نو ښه، نو اوس زه یم که په بیټرۍ باندې زه لیپټاپ استعمالوم او چارجر ورته نه دی کنیکټ او زه پکې څه وخت دپاره کار نه کوم، نو زه یم دی دې سلیپ موډ ته اټومیټیکلي لاړ شي. نو څومره ټایم بعد دې نه تاسو څه کولی شئ سیټ کولی شئ چې لیټ سپوز زه یم چې 20 منټه دپاره پکې زه کار ونه کړم نو دی دې سلیپ موډ ته لاړ شي. نو سلیپ موډ کې دا چې بیا بیټرۍ ډېره کمه استعمالیږي. ښه، او که په چارجر کنیکټ وي نو ورته ووایئ چې لیټ سپوز 45 منټس بعد دې څه کېږي دی دې سلیپ موډ ته ځي. ټیک شو، نو د دې ځای نه دا تاسو سیټینګز ښه په اسانه باندې کولی شئ چې آیا سکرین به څنګه آف کېږي، څومره ټایم بعد سکرین چې آف شي نو تاسو کیبورډ کې یو بټن ووهئ یا ماوس، نو واپس سکرین څه شي آن شي. خو چې کله دی سلیپ موډ ته لاړ شي نو سلیپ موډ چې تاسو پورې پاور بټن نه وي وهلی بیا نو دی به نه آن کېږي، خو چې آن شي تا چې کوم ایپس کولاو پرېښي هغه به هم هغه شانتې کولاو پراته وي او کلوز شوي به نه وي. نو امید لرم چې ویډیو به خوښه شوې وي.